لومړی دغه ویډیو در باندې ته نه یې معلوم دی کلیسا جاسوسه په خدای قسم داسې ملحد یې لکه دا نور ملحدین چې دي غرب ملحدین دي داسې ملحد یې خو راسه ځان دې مسلمان ثابت که راته دغه بله ویډیو به هم وګورو ټوله ملګرو څه هیله کوو چې اخري 10 ثانیې پاتې دي او د کاریس عمل کړي چې دي اخري 10 ثانیې په 2000 کې 15 ثانیې پاتې دي الي 4 1 لاړه ګوره ماشاءالله ماشاءالله وطن جان را سره د افغان وطن ښه دغه بله ویډیو هم وګورئ دا وګوره قربان قاري صاحب اوس ورته ګوره قاري صاحب دا خو نو والا تاسو مې ګورئ نه دلته ماته نه ښکارېږي د کولرانو اواز درځي که نه درځي وایه اورئ اوس وځېږئ اوس وځېږئ خدای مو سوځوه ملحدینو اواز درځي که نه درځي د کلیسا مزدورانو د کلیسا جاسوسانو ښه زه په کوم دلیل باندې ملحد یم زه په کوم منطق باندې زه ملحد یم وایي راشئ چې زه په قرآن کې دا ثابته کړم چې دا حسیب ځواک ملحد دی د پیغمبر علیه السلام توهین کړی له کلونو کلونو را په دې خوا زه په دې سوشل میډیا باندې که د یو لفظ هم داسې پیدا کړ چې حسیب ځواک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې په خپله باندې په دغه میډیا راځم د خپل غاړه درته چاړه ږدم او ځان درته وشنم خو نه شي پیدا کولی زه خبر یم زه چې کله غږېږم ما ته ځان معلوم دی یو لفظ داسې نه وایم چې د هغې دفاع زه سبا ونسم کولی پاتې کېږي دا چې ته ولې دومره ډېر زیات په عذاب یې دومره ډېر په تکلیف کې مشکل دې زه درک کولی سم زه پوهېږم چې ته ولې دومره ډېر زیات په قهر یې د قهر اصلي وجه دې دا نه دی چې حسیب ځواک ستا په اړه دلته وغږېده بلکې حسیب ځواک ستا دوکانداري در وتړله تا عملا په دغه ټیک ټاک قمار وه دا قمار ده چې ته یې وهې له یو بل ملا سره ناست یې وروره ګله شرط وهي چې دا زه ګټم که ته ګټې شرط وهل قمار وهل او بیا دغه د ټیک ټاک حرامې پیسې دا ټول حرام دي ته چې د ټولنې دومره ستر مسؤلیت په خپله غاړه باندې اخلي بیا وایي چې زه ورثة الانبیا یم ایا پیغمبر علیه السلام په ټیک ټاک باندې ګیمونه وهل تاسو ته فکر وکړه چې ایا پیغمبر علیه السلام به دغسې ستا په څېر کله ناست دی د ګلانو غوښتنه به یې کړې وی د پیغمبر علیه السلام په سیرت کې ما خو یو ټکی هم دغسې نه دی لوستی چې هغه د وخت د ضایع په اړه باندې ویلي چې تاسو وخت ضایع کوئ د اسراف په اړه باندې په اسلام کې څه ویل شوي دي دا خو اسراف دی چې یو ځوان $400 باندې زمری اخلي او تا ته $1.5 تا درکړي $3.5 د ټیک ټاک کمپنۍ ته ورځي دا خو اسراف دی دا د وخت ضایع ده چې تا ځان سره بل یو ملا کېنولی ده او ورسره د شروع کړې ده ګلانو لۍ دغه وخت یې پوره کېږي آیا په اسلام کې د وخت په اړه باندې ته پوهېږي د وخت ارزښت څه شی ده خو بدبختي په دې کې ده چې زما په مخ باندې یو لشتې ږیره نسته برید مې کل کړی نه دي او پګړۍ مې نه دی وهلی ځکه زما خبرې په دې ټولنه کې دومره مؤثر نه دي خو که ستاسو په څېر لږ مې ږیره اوږده کړله والله په بالله چې دا ولس لکه پسونو کم طرف ته مې کشکه راسره ځي د پر ځای چې ته راسې په دغه مواردو باندې وغږېږي او دا ټولنه یوې ښې طرف ته ته رهبري کې لیډ یې کړي چې دغه ګیمونه د وخت ضایع ده دا پیسې اسراف دي دغه پیسې د ټیک ټاک حرامې دي خو نه دا چې ستا جیب پرې ډکېږي تا پرې خېټه مړېږي ته د نورو مسلمانانو په حق کې ولې نه غږېږي زه له شک پرته ستا د دغه خبرو په منطق باندې چې ستا دوکانداري زه تړم دغه په خاطر باندې ته ماته ملحد وایي خو خیر په یو شي باندې زه خبر یم پیغمبر علیه السلام صریح حدیث دی وایي
کله ته یو چا باندې د ملحد یا د تکفیر کوي، ملحد ټاپه پرې وهي او هغه نه وي، هغه کافر نه وي، ته په خپله باندې تکفیر سوی، ته په خپله باندې کافر یې. نو زه په دې خبر یم، ځکه اقرار باللسان تصدیق بالقلب، په ژبه خو درته ما کلمه په زرګونه دفعې ویلي، د زړه خو مې ته خبر نه یې. که زړه نه مې غواړې خبر سې نو بیا ورسه د پیغمبر علیه السلام زړه هم وګوره چې هغه مسلمان و او که نه. دا رشته د رب او د بنده ترمنځ وي. ته ما ته وایې راسه خپل اسلام ما ته ثابت که، ته راته ځان ثابت که چې مسلمان یو که نه. دین نه مو ملنډې جوړې کړي، څومره چې دین ملنډې پې وهلی سي ویې وهئ. خپل جیبونه ډک کوي، خپلې خېټې مړې کوي. والله که د دین غم در سره وي، والله که د اسلام غم در سره وي، والله که د قرآن غم در سره وي.